ځینې انسانان په ژوند کې ډېر زر احساساتي کیږي چې ځوانان په دې برخه کې تر نورو یو قدم وړاندې دي او په ژوند کې ډېر احساساتي کیږي. دا چې دا احساساتي کېدل دوی په ژوند کې له کومو ستونزو او کومو پایلو سره مخ کوي، په دې اړه به درته په دې مطلب کې ځینې معلومات درکړو. هر انسان په یوه نه یوه موضوع کې حساس وي، خو ځینې انسانان بیا د هر څه پر وړاندې احساساتي کیږي. ځینې داسې احساساتي کیږي چې په ژوند کې د خپلو احساساتو له امله داسې یوه پریکړه په احساساتو کې وکړي چې وروسته بیا پرې پښیمانه وي، چې هغه پښیماني بیا هیڅ ګټه نه لري. موږ ډېر داسې کسان لیدلي چې د ژوند مهمې پریکړې په احساساتو کې نیولي چې ټول عمر بیا د هغې احساساتي پریکړې له امله کړېږي. موږ افغانان په ټوله کې احساساتي خلک یو، خو ځینې بیا بیخي له حده ډېر احساساتي کیږي او خپل احساسات نشي کنټرولولی او د احساساتي پریکړو له امله خپل یا د بل چا ژوند تباه کړي. ځینې احساسات بیا داسې دي چې یو کس داسې ډول باندې په هره خبره او موضوع کې احساساتي کیږي چې دا احساسات یې د غصې او اعصاب خرابۍ لامل کیږي. ځینې کسان به مو لیدلي وي چې په یوه عادي موضوع احساساتي شي او له حده زیات غوسه شي. دا احساساتي کېدل یې ځینې وخت د چا د خوابدۍ، ځینې وخت په کور کې د تاوتریخوالي، ځینې وخت د یو کس د دندې د لاسه ورکولو او ځینې وخت بیا د لویو ستونزو لامل کیږي. ځینې وخت داسې هم شوي چې یو کس د احساساتو او له حده زیاتې غوسې په وخت کې د یو چا ژوند اخیستی. خبره دا ده چې دا کسان ولې دومره ډېر احساساتي کیږي او د دې زیاتې غوسې لامل یې څه دی. تر کومه ځایه چې موږ لیدلي هغه کسان په ژوند کې ډېر زیات غوسه کیږي چې دوی په ژوند کې ډېرې ستونزې لیدلې وي او له ماشومتوبه له ستونزو سره لاس او ګریوان وي. پر دوی له ماشومتوبه چیغې وهل شوي، غوسه پرې شوې او ډبول شوي دي. حتی مخکې له پیدایښته هم ماشوم د مور په ګېډه کې وي او دا په دې وخت کې چیغې او غوسه واوري او احساساتي یې کړي. هغه یې په ټول ژوند ناوړه اغېز کوي. څېړنو ثابته کړې چې ماشوم د مور په ګېډه کې هر څه احساسولی شي. که یې مور په آرامه او خوشحاله فضا کې وي، ماشوم به یې هم روغ او ښه وي. او که د ماشوم مور په دې وخت کې په یوه نارامه فضا کې خپله د امیندوارۍ دوره تیره کړي چې هغه کې پر مور یا کوم بل چا چیغې ووهل شي یا هم د ماشوم مور ناارامه وي، دا یې پر ماشوم هم ناوړه اغېز کوي چې دا اغېز بیا د هغه انسان د ژوند تر پایه پورې ورسره ملي وي.